هرات کې چاودنه تر شلو زیاتو کسانو وژل کېدل تایید شوي. سلام ستړي مشئ زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. هرات ولایت کې ولسي سرچینې وایي چې په ګذرګاه جومات کې د نن ورځې چاودنې تر 100 تنو زیات کسان وژلي دي. دغه چاودنه جمعه د وژې پر 11مه د 1 بجې شاوخوا د هرات په ګذرګاه جومات کې د جماعت لمونځ پر مهال شوې ده. سرچینې وایي چې په پیښه کې لسګونه تنه ټپیان شوي دي. طالبانو د هرات د ګذرګاه جومات د خطیب مجیب رحمان انصاري او د هغو د ساتونکو وژل کېدل تایید کړي دي. د سرچینو په وینا چاودنه هغه مهال شوې ده چې مجیب رحمان انصاري له خپلو ساتونکو سره د لمونځ لپاره د ګذرګاه جومات انګړ ته دننه کېدل. چاودنه د مجیب رحمان انصاري شاوخوا ته د لمونځ کوونکو راغونډېدو پر مهال شوې ده. هرات کې د طالبانو والي رسانو ته ویلي چې پیښه د ځوانمرګي برید له امله وه.